السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا د اختر په ورځ کې پښتانه هګۍ چنګوي، دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترمه فتاوای کاملیه په صفحه 203 کتاب الحجر والاباحه هغه وایي دغه بعضې چې مشهوره دي لکه د هګیو بازي او د جوزو بازي او د لوزو بازي في أيام العيد هل لا يجوز؟ آیا دا رښتیا دي روا؟ دی ورته وایي نه دي روا، دا حرام کار دی، دا بندي غاړې بندېږي، دا لهو لعب دی، دا نه دي روا. فتاوای کاملیه صفحه 203 کتاب الحجر والاباحه. نو دا یو حرام کار دی، یو ناروا کار دی، پښتانه په مبتلا دي. له بده مرغه موږ خو د الله جل جلاله څخه ځانونه لرې کوو، الله جل جلاله هم ځان ته ورژندې کوي، موږ ځان لرې کېږو. خو روژه د مغفرت میاشت ده، د رحمت میاشت ده. د الله جل جلاله په دغه میاشت کې خلک له اور ازادوي. نو چې اختر راشي الله جل جلاله په بل رحمت باندې راګرځي. د اختر په ورځ کې الله پر موږ باندې نور رحمتونه کوي. نو هغه څوک چې هګۍ جنګوي، هغه څوک چې نور ورکي او نور نارواوي کوي، هغه د الله د رحمت څخه ناامیده شي. خلک به خود ته اوس مولي صاحب ته ګوره برای چې کیسه جوړه کړې ده، مه کوه مه کوه، یو اختر دی هغه هم پر ازاد. محترمینو زموږ دې دپاره د اختر د چیش دپاره دی؟ د اختر د دې دپاره نه دی چې موږ معصیت و نارواوي کوو. ولاړ څه پر قربانو پوښتنه وکړه، ولاړ څه پر انډیوالانو پوښتنه وکړه، پر اشارې طریقه یې وکړه. زما سره وخت کې وامي په یو سفر لاړې، موږ یې وفاته کړو، منظره مو ایسته. دا ته خندل لایان ملي مو کلمال ولې ولو که په سفر ولاړ شي دین یو منظره یي، که په منظره ولاړ شي دین یو منظره یي. جومات مو یي، مجلس مو خوندور مجلس یي، زړه در سره خوشحاله یي. تاسو ملي وکول، موږ د دنیا خوند نه دي، په دنیا خوند نه دي اخیست، خوند تاسو واخلئ. خوند په دین کې دی، سړی دین ته ځان وکړي. نو محترمینو دا خلکو ته زه ډېر په تعجب یم چې په د اختر کې هګۍ جنګوي، لاسونه یې سور کړي، ځوانان خلک یې. تاسو د الله له دینه څه ځان خبر کړئ، څه په دې مسلمانانو باندې ورحمېږئ چې پر دنیا باندې څه حالت دی. عمر اتنو مبارک وایي د اختر په ورځ باندې زوی ولیدی، هغه خیرن کالي اغوستي وو، خیرنې کپړې اغوستي وې. عمر اتنو مبارک وژړل. بیا عمر اتنو مبارک خو زوی ته ویل یا بنیه زه بیریږم پر دې باندې چې دغه زړې کپړې به ستا زړه مات کړي، ستا همزولي نوي کالي اغوستي دي. عمر اتنو مبارک زوی څه ورته وایي؟ وایي هغه زړونه متېږي چې د الله جل جلاله رضا نه وي ورسره، له ما خو الله راضي دي. او هغه زړونه متېږي چې د مور پلار ازار ولي. زه امید لرم چې الله به له ما راضي شي ستا په رضا سره. په بکي عمر اتنو مبارک وژړل، دی یې ځان ته هغه ورزم کوي، په سینه کې ونیوي، پر مخ باندې مچ کړي. نو خو که د علماو زامن دي هم په عیش په عشرت باندې د اختر په ورځ کې پسي. په اختر په ورځ کې الله نور رحمت راکوي. د اختر 3 ورځې زموږ د خوشحالۍ ورځې دي. هغه دی د خوشحالۍ ورځ چې پر یو قریب، پر یو انډیوال، ملګري، استاد، شاګرد باندې پوښتنه وکړي. د دې نه دي سړی په ناروا کې تېر، په معصیت کې تېر کړي. او له هغه بعد 6 روزې د شوال راځي، هغه به بیا انشاءالله په وخت سره په ځای درته بیان. نو دغه هګۍ جنګول دا کبایر ګناهونه دي، له دې څخه اجتناب وکړي. له روژې پاک وروځي، په اختر کې بار پسې وبایلي. پښتانه خو هغه کوي د شپې ګټي د ورځې بایلي، په روژه کې ګټو او په اختر کې بایلو. او ډېر پښتانه داسې دي چې په روژه کې هم بایلي، د شپې چکې کوي، کرمبوټ کوي، کینې. سبحان الله، سړی ورته حیران شي. دا پرون زه یو خواته تلم، بازار کې یو دکان مخ ته یو نفر دی، دا توس هواري، دا چکه پر ایښه دی، یو ځان ورته برابري اوس وچکې ته تر مخ پیسلمې پورې دا ټیم پر چکه باندې تېروي. زموږ پښتانه خو ډېر له دې نه څخه اوس لرې سو. دا بعضې کنې دغه اسعار او وکیلات اوس ښه ګزاره روانه ده، او بازارو کې اوس حالات سره خرابېږي. خیر خو ګډ ورسول سره الله دې خیر فضل وکړي، الله دې رحم وکړي. نو هګۍ مه جنګوئ محترمینو، له هګۍ څخه اجتناب وکړئ. دغه د هلکانو کار دی، هلکان دې هم نه جنګوي، صوفیان دې هم نه جنګوي. دا مبارکې ورځې په ګناه باندې ما دغه کوي. بل دا شپې د یهودو د نصاراو سره هغو په خپلو اعیادو اخترو کې دغه شیان کول.
مكاشفة القلوب صفحة 442 باب نمبر 104 باب في فضل العيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.